د نجیب فیض یعنی دلربا یو داسې غیر اخلاقي ویډیو راغلی ده چې دغه ویډیو په خپله د ځان نه کړې ده چې د یو کس سره په غېږ کې پرته ده او دغه ویډیو یې په خپله په سوشل میډیا وایرل کړې ده. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ او کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نجیب فیض چې د پښتو ډرامو یو مشهوره اداکاره ده چې ډیر ښکلې ډرامې به یې جوړولې او د دلربا په نوم ډیره زیاته مشهوره وه چې خپل نوم یې نجیب فیض دی او نن سبا په یوټیوب چینل هم چلوي چې ډیر زیات مینوال هم لري. خو د څو ورځو نه په سوشل میډیا یوه ویډیو چلیده چې نجیب فیض پکې یو غیر اخلاقي کار کړی دی چې د یو کس سره په غېږ کې پرته ده او دغه ویډیو په سوشل میډیا هم اپلوډ کړې ده. نو خلک په دې باره کې څه وایي چې نجیب فیض یعنی دلربا ولې داسې غلط کارونه کوي؟ آیا دا د پیسو دپاره لګیا ده او که د ځان مشهورولو دپاره داسې کارونه کوي؟ د دې ټولې خبرې واقعیت او هغه ویډیو در سره هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. دوستانو ټول حقیقت دا دی چې نجیب فیض لا تر اوسه پورې واده هم نه دی کړی او هغه کله د یو هلک سره په چکر ځي او کله د بل هلک سره چکرې وهي. د دوی یو ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ شوې ده چې هغه یو کس سره غېږ کې پرته ده او ګپ شپ لګوي او ډېرې غلطې خبرې کوي. خو دوی لا نه دي په کار ځکه چې دوی که هر څه وي یا فلمي دنیا سره تعلق لري یا بل څه کوي ځکه چې دوی پښتانه دي او د پښتون د کلتور سره سم چلیدل په کار دي. نو د دغه ویډیو نه پس دوی خلکو ډېر زیات تنګ کړي دي او خلک ورته په کمنټونو کې ډېرې غلطې خبرې هم لیکي او خلکو ته هم په کار دي چې چاته غلطې خبرې ونه لیکي ځکه چې دا د دوی خپل ژوند دی چې هر څنګه یې تیروي. خو موږ صرف دومره کولی شو چې د الله تعالی نه دعا غواړو چې دوی ته هدایت ور په برخه شي. دوستانو دا و د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کړئ، شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.